سهار وختې د لمر نرمې وړانګې د خان کورنۍ د کور له کړکیو دننه شوې، خو د رڼا سره سره د کور فضا درنه وه. د تیرې شپې د ځنګلې پیښه لا هم د ټولو په ذهنونو کې ګرځېده. مرغان الوتل، خو د هغوی غږونه بې خونده ښکارې کېدل. امي خان په انګړ کې ولاړه وه او اسمان ته یې کتل. د هغې زړه ویل چې دا ورځ عادي نه ده. ابو خان په پخلنځي کې چای جوړول، خو لاسونه یې لږه رپېدل. د هغه ذهن کې هماغه لوخړه، هماغه بوړا سړی او هماغه ژورې خبرې تاوېدل. کله چې ټول د ناشتې میز ته کېښنستل، چوپتیا حاکمه وه. علي خبرې نه کولې. سارا په فکر کې ډوبه وه او زین په وار وار د خپل پلار مخ ته کتل. میکسو د کور سپی د دروازې مخې ته وناستو او غوږونه یې جګ نیولي وو. علي ور وویل: ابو، که هغه بوړا بیا راشي. ابو خان ژوره ساه واخیسته. نو معنا به یې دا وي چې موږ لا هم څه زده کول لرو. امي خان وویل: له ویرې تښتېدل حل نه دی، ورسره مخ کېدل حل دی. هماغه شیبه په دروازه زوروره ټک وهل شوه. میکسو ودرېدو او غپېدل یې پیل کړل. ابو خان دروازه خلاصه کړه. د کلي نمبردار حاجي صاحب ولاړ وو، مخ یې سپین شوی وو. خان صاحب، کله په خطر کې دی؟ حاجي صاحب وویل. هغه وویل چې د کلي په سړو کې زوړ کوهي چې کلونه وړاندې بند شوی وو، د شپې روښانه کیږي. شنه نیله رڼا ترې وځي. ساروی ویریدلی او خلک خوب نشي کولی. سارا ور وویل: دا هماغه کوهي دی. ابو خان پریکړه وکړه: مونږ به ځو. ماښام مهال خان کورنۍ د کلي سړې ته ورسېدل. زور کوهي ولاړ وو، خو فضا بدله وه. یخ باد چلیدل، خو دا یخوالی آرام نه بلکې ویره ورکوله. میکسو مخکې لاړ، بیا ناڅاپه ودرېدو او غرغرې یې وکړل. علي وویل: دا ځای عجیب دی. له کوهي څخه ژوره غږ راپورته شو. ځمکه لږه ولړزېده. سارا زین شاته ونیو. امي خان دعا شروع کړه. ناڅاپه لوخړه خپره شوه او له هغې نه هماغه بوړا سړی راچرغنده شو. تاسو بیا راغلي یاستئ، هغه وویل. ابو خان پوښتنه وکړه: دا کوهي څه شی دی؟ بوړا جواب ورکړ: دا د اوبو کوهي نه دی، دا د خلکو د پټو ویرې کوهي دی. کله چې خلک خپله ویره پټه کړي، دا ویښې شي. امي خان وویل: نو حل یې څه دی؟ بوړا جواب ورکړ: رښتیا ویل، د ټولو مخې ته. بله ورځ ټول کلی د کوهي شاوخوا راټول شو. د هر چا په مخ ویره وه. بوړا وویل: نن هر څوک خپله ویره وایي. یوه بوړي وویل: زه د یوازیتوب ویریږم. یو بزرګار وویل: زه د بېوزلي ویریږم. یو پلار وویل: زه د خپلو ماشومانو له راتلونکي ویریږم. خلکو خبرې کولې، اوښړې تویېدلې، او لکه څنګه رښتیا راووتل، د کوهي رڼا ورو ورو مړه شوه. ځمکه ودرېده، هوا آرامه شوه. بوړا مسکی شو. ویره چې ویشي شي، ځواک ګرځي. کوهي چوپ شو. خلک آرام شوي. حاجي صاحب په جړا وویل: تاسو زموږ کله وجغول. بوړا د خان کورنۍ خواته وکتل. خو یاد ولرئ، ستاسو سفر لا پای ته نه دی رسېدلی. هغه د لوخړې سره ورک شو. شپې کله چې کور ته راستن شو، سارا وویل: امي، دا به بیا هم وشي؟ امي خان مسکی شوه. تر څو چې نړۍ کې ویره وي، کیسې به ژوند وي. میکسو په انګړ کې آسمان ته کتل، لکه د بلې نشان انتظار چې باسي.